نن چې زه ستاسو وړاندې په کومه موضوع خبرې کول غواړم هغه موضوع ده په اسلام کې د حدودو اهمیت. عزتمندو الله جل جلاله مؤمنانو ته خطاب کوي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. ای مؤمنانو په تاسو باندې قصاص فرض دی. د قصاص معنا ده مماثلت، یعنی که چېرته یو څوک په تاسو باندې ظلم وکړي تاسو کولی شئ چې د هغه ظالم څخه هغه شی بدله واخلئ. که چېرته یو څوک تاسو ته یو تکلیف درکړي تاسو کولی شئ چې هغه ته هغسې تکلیف ورکړئ. که چېرته یو څوک تاسو ته یو زخم درکړي تاسو کولی شئ چې هغه ته هغسې زخم ورکړئ. دغه ټول اقدامات چې د هغه ظالم په مقابله کې کیږي دا صرف او صرف د وخت قاضي او د وخت اسلامي حکومت کولی شي. په خپله هیڅ څوک د هغه ظالم څخه د بدلې اخیستلو اجازه نه لري. دا د اسلام یو قانون دی. په دا وجه که چېرته یو څوک د یو چا یوه سترګه وباسي او اسلام هغه ته په انفرادي ډول اجازه ورکړي چې ته د هغه څخه بدله واخله، نو کېدلی شي چې هغه د غصې په حالت کې هغه ته ډېر زیات نقصان او ډېر زیان ورسوي. اسلام خو بالکل ټول ته د برابرۍ حق ورکړی دی. په دې سره په ځمکه کې فساد پیدا کېږي. که چېرته موږ او تاسو په دې باره کې علم او پوهه ونه لرو او دا حدود قائم نشي، نو پر مخ د ځمکه باندې به قتل، غلا، زنا، لواطت دومره عام شي چې هیڅوک به د سکون او آرام ساه وانه کړي. محترمو اوریدونکو، ظلم قبل الاسلام، بېوفایي قبل الاسلام، بربریت قبل الاسلام، بحیایي قبل الاسلام. کله چې اسلام رالی، امن رالی، ظلم په انصاف بدل شو، بربریت په عدل بدل شو، بحیایي په حیا بدل شو، جفا په وفا بدل شو، ستم او وحشت په رڼا او په ښایسته نظام سره بدل شو. دا د الهي امور د احکاماتو له برکته، دا د عقایدو جهان صلی الله علیه وسلم د راتګ له برکته، دا حدود چې الله جل جلاله قائم کړي دي د انسان د عزت لپاره، د انسان د حفاظت لپاره، د انسان د عفت لپاره، چې پر مخ د ځمکه باندې فساد ختم شي، چې پر مخ د ځمکه باندې بدامني ختم شي. ځکه چې الله جل جلاله فرمایي: ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی ای د عقل خوندانو. ابن حتیم او امام طبري رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې لیکي: که چېرته یو غل غلا کوي او هغه ته دا معلومه وي چې زما به لاس پرې کېږي، نو هېڅکله به غلا ونه کړي. که چېرته یو زناکار زنا کوي او هغه ته دا معلومه وي چې زه به 100 دورې وهل کېږم، زه به قتل کېږم، نو هېڅکله به زنا ونه کړي. که چېرته یو تهمت لګوونکی تهمت لګوي او هغه ته دا معلومه وي چې زه به 80 دورې وهل کېږم، نو هېڅکله به تهمت ونه لګوي. ځکه چې الله جل جلاله د هر چا لپاره خپل حدود ټاکلي دي، د هر چا لپاره خپل سزا بیان کړې ده. که چېرته یو زناکار زنا کوي الله جل جلاله یې سزا بیانوي: الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. که چېرته یو تهمت لګوونکی تهمت لګوي الله جل جلاله یې سزا بیانوي: فاجلدوهم 80 جلدة. که چېرته یو غل غلا کوي الله جل جلاله یې سزا بیانوي: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. که چېرته یو قاتل قتل کوي الله جل جلاله یې سزا بیانوي: كتب عليكم القصاص في القتلى. غرض د هر څه لپاره الله جل جلاله خپل حدود ټاکلي دي، د هر څه لپاره خپل سزا بیان کړې ده. که چېرته دا حدود ناپیښ شي نو پر مخ د ځمکې باندې به قتل، غلا، زنا، لواطت ختم شي، پر مخ د ځمکې باندې به فساد ختم شي، پر مخ د ځمکې باندې به امن راشي، خوشحالي به راشي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د الهي امور د نافذولو توفیق راکړي. په دا شعر سره خپل تقریر اختتام ته رسوم. چا د خپو نه لاندې کړلي له ځمکو یې راباسي، چا په سر باندې اخیستی دی اسمان د کتابونو، په مخ باندې مې ښکل کړو په سینه پورې مې جوخت کړو، په مخ باندې مې ښکل کړو په سینه پورې مې جوخت کړو. قرآن زما جانان سوزه جانان د کتابونو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.